علیکم زما محترم افغانان ورونو، الله مو خوشحاله سلامات لره او سرفراز اوسئ. د خپلو مجاهدینو د ملاتړ په خاطر باندې زه حرکت کوم د ډنډ پټان طرف ته د خپلو مظلوم افغانانو د دفاع په خاطر باندې، همدارنګه د خپل مظلوم وطن د دفاع په خاطر باندې ما حرکت کو دعاو کې یاد ساتئ. او هغه مجاهدین چې په سور لمبو کې دي ما ته خوب نه راځي، درځم حتما درځم انشاءالله. زما مجاهدینو موږ له تاسو سره یو انشاءالله، او د دې خپل وطن لپاره دا ککرې نه دي، دا مونږ قرباني ته ورکړي دي، انشاءالله قرباني ته ورکو. دا غیرتي ملک دی او انشاءالله ډېر ژر به ستاسو څنګ ته در ورسېږم. هېڅ همت مه بایلئ، مونږ له تاسو سره یو او دا وطن زموږ مظلوم وطن دی، دا منافق کفري هېواد د دې نه به انشاءالله دا ملک ګټو مونږه. او بس ما دعاو کې یاد ساتي ورونو. سلام خوشحاله لره.